ول سترګو پوښتنه دا ده چې دغو لامل څوک دی د جماعت باندې بمباري کول او بې ګناه خلک مړه کېدل د دې غټ لامل څوک دی دا د چا له امله کېږي دا بمبار ولې په دې جماعتو ستا په نظر د چا له امله کېږي کوئی داسې له امله کېږي تاسې خو دښمن وکړئ د ناره تکبیر غږونه په یو وار سره راځئ غازیانو وروڼو اخلی تر هغې به ملګري هم زیاتېږي زنده‌باد کمانډو زنده‌باد کمانډو مهرباني وکړه نن مو د روجماتې په وخت کې په پروان ولایت کې په جومات کې متعدد بې شمېره بې ګناه هېوادوال په شهادت رسولي د هغه پیښې عیني شاهد موږ سره سته قاري صاحب محترم په دې لایف خپرونه کې د راسره چې په همغه پیښه کې دی ژوندی پاتې سوی ده او نور د جومات د مانځه ګډونوال په روجماتې ناس خلک په شهادت رسېدلي نو مبین صاحب اول سترګو پوښتنه دا ده چې دغو لامل څوک دی د جماعت باندې بمباري کول او بې ګناه خلک مړه کېدل د دې غټ لامل څوک دی دا د چا له امله کېږي دا بمبار ولې په دې جماعتو ستا په نظر د چا له امله کېږي کوئی داسې له امله کېږي تاسې مه ځئ جماعتو ته مه ځئ استغ پردو کورو ته ښه دا یو سوال وروره بل سوال وکوئ د دې جواب راکړه بل سوال به بیا درته وکړم قاري صاحب نو دې سوال خو دا ده دا خو داسې مثال لري لکه یو څوک چې ستا کور ته در واوړي ستا په کور کې ستا په عزت ناموس تعرض کوي او ته ورته هغه درته وایي چې زه ځکه ستا کور ته راوښتی یم چې تا د کور دروازه یې ایښې ده ولې تا د کور دروازه نه خلاصه نه پرېږدې دا خو داسې مثال لري نه مثال دې غلط کو قاري صاحب که زه سمه ده پرېږده غزني موټر بم ته پرېږده بل سوال به ځینې وکړم د شریعت په باره کې به یو سوال وکړم د تاسې چې کومې سیمې په کنټرول کې دي قاري صاحب ښه په دې سیمو کې شرعي نظام جاري ده شرعي جاري ده پکې یعنې شرع جاري ده پکې اول به زه ستا نه د شرعي نظام پوښتنه وکړم شرعي نظام څه معنا زما د خو زه به له تا نه چې زده کړم نو ډیموکراسي باندې ته د سوال جواب ورکړه ته خو بیرته ورنه سوال نه زه ستا نه سوال کوم ته چې شرعي نظام پوښتنه کوې ته خو دلته چې راغلی سټډیو کې چې د ما کوم همکار ده وروره ته سټډیو کنټرول کوه زه به ریپورټونه ختموم د اسلامي نظام معنا وکړه اسلامي نظام څه ته وایې ته چې د اسلامي نظام د جاري کولو پوښتنه کوي چې اسلامي نظام جاري دی او که نه که چېرته دا د اسلامي نظام تعریف زده وي که چېرته تا د اسلامي نظام تعریف زده وي نو هغې نه وروسته بیا خبرې وکړو چې اسلامي نظام جاري ده او که نه ده جاري شرعي نظام خو به همدغه معنا لري چې ښځې د په کورو باندې کښېني غلط کارونه یعنې د اسلام خلاف کارونه به نه کېږي شرعي نظام خو همدې ته وایي نو نه دې ته شرعي نظام نه وایي شرعي نظام یو وسیع مفهوم لري شرعي نظام دې ته نه وایي چې ښځې د په کورونو کښېني او یا دا ته چې کوم تعریف کوې السلام علیکم جوړې بخیر یم اورېدې ما غږ تاسې وروره دا د سټډیو همکار وروره دا کته که دا سړی کته که دا بیچارهګی مظلوم ده دغه بل شړونګا بابا زنده‌باد ستړی مشه په خیر راغلی ښه جوړې کراري ده طبیعتونه دې ښه دي شکر ده الحمدلله مهرباني وکړه شړونګا بابا سوال دې وکړه سوال دا دی چې دا ته په کومه طریقه روان یې دا ستا صحیح طریقه ده کومه طریقه لکه دا ته چې کومه څه غږېږي دا هر وخت زه د ستا لیب ګورم وروره سوال مطابق د دې که ته چېرته په ما نیوکې که سوال لرې مهرباني وکړه د ما په هکله ډېر نظرونه روزانه د ما په هکله خلک لایفونه کوي مهرباني وکړه سوال ته دې راشه وخت به بیا ډېر یو به اشرف غني ته به توهین نه کوې مهرباني وکړه سوال وکړه که نه بیا دې قطع کوم وروره سوال وکړم او سوال وکړه څه چې دا ته په افغانستان کې وایي چې دا اداره ده دا څه نمونه اداره ده چې تی په کومه اداره باندې ته بولې چې دا اداره ده دا خو زمونږ ارګ دی موږ یې خو منو ستا حکومت زه په یو قانون که مناسب سوال دی برنامې مطابق ته څومره سوالونه هم لرې موږ تا وخت هم درکوو د قدر په سترګه هم درته ګورو هېڅ توهین هم نه درته کوو او نه معدد دا د قاري صاحب تا ته جوابونه تر هغو یو سالم بحث اوسي مهرباني قاري صاحب دې سوال جواب ورکړه دا بیا بل سوال وکړي دا څه وویل مبین صاحب وایي د کابل ادارې ته تاسو څنګه اداره وایي دا خو د موږ رسمي حکومت ده
ښه نو دا اداره نه ده. نو اداره څه ته وایي؟ اداره خو همدا وي. نو د زه وایم چې د دې ادارې لا هم دفاع کول به ډېر شرم خبره وي. دا خو اداره نه ده، دا خو سهامي شرکت ده. د پروژیانو یوه ګډه پروژه ده چې تقسیم شوه، بیا د دویم ځل دپاره بیا 50 تقسیم شوه. ادارې ویل هم زه وایم چې ادارې ویل به هم د دوی ته شرم وي. اداره خو هم دومره یو نظم و نسق لري، نو یو قوانین لري، اصول لري، او د ادارې دپاره هم د ادارې د چلولو او د چلیدلو دپاره هم ثابت قوانین وي، ثابت او ښکل شوي کرښې وي. دغه اداره خو ثابت کرښې نه لري، ثابت ښکل شوي قوانین نه لري چې د هغې قوانینو مطابق دوی مزل کوي. قاري صاحب محترمه ګوره دغه زه درته خپل مثال در کوم ودرېږه ورور. دغه زه خپله چې کوم سټوډیو زه لرمه دا اداره د ما کاملا د ما په کنټرول کې ده. هېڅوک نسي کولی چې د ما له دې سټوډیو نه لایف وکړي. هېڅوک جرات نه لري چې ما ته ووایي نن لایف مه کوه. دغه د یو اداره ده، زه یو خپلواکه مشر یم او په هر کې د دوی خپله خپلواکي ثابت کړي. مهرباني. مبین صاحب ستر جنرال مبین صاحب، تا څوک سپورټ کوي او ته د میډیا ته غلی، تا څوک سپورټ کوي او تا څوک ګوري او ته چا دپاره کار کوې؟ خو ګوره که زه درته ووایم ته منې نه، ګوره زه که درته ووایم ته منې نه، د ما باره کې سوال مه کوه، د موضوع باره کې وکړه. موضوع باره کې وغږېږه، موضوع باره کې تاسې د ادارې پوښتنه وکولی چې اداره چا ته وایي. تاسې د ادارې تعریف وکوئ، د ادارې دپاره کوم اصول لازم دي. او د کابل اداره خو اداره ویل هم ورته شرم ده، ځکه دا اداره هم نه ده. اداره خو یو اصول لري. نه ستا حکومت صحیح دی؟ ګوره بیا دې بلې خواته منډه واخیسته. زما حکومت پرېږده، د خپل حکومت خبره وکوه. سوال څه ده او ته جواب څه وایې؟ مبین چې زه خو جواب درکم که نه، زما حکومت صحیح ده، زما حکومت ښه صحیح روان دی، زما حکومت تاسو یې نه پرېږدئ، تاسو خو پرېږدئ که نه چې هغه خو خپل کار خو مخ په وړاندې ویسي که نه. کله په یو ځای کې بمان اولوځوئ، کله په بل ځای کې اولوځوئ، کله غڼ عام خلک هم مړه کړل. تر اوسه هم یو امریکایان نه دی مړ کړی، تر اوسه هم یو هغه نه دی مړه کړی، سپېڅلي اردو مړه کړې ده. تاسو څوک مړه کړي دي؟ تا یو امریکایان تر اوسه مړ کړی دی. ښه نو دا خو ته ډېر د پیل په غوښ کې ویده چې ته اوسه پورې په دی نه یې خبر چې یو امریکایان نه ده مړ شوی. یو دې نه دی مړ کړی، غونډه سپېڅلي اردو ته مړه کړې ده. پاک شهیده هغه شهیدان دا 100,000 امریکایان چې مړه سوي دا په کورونا مړه سوي، که تبه یې وه که زکام و که نه دا رولاغني وجلي دي. موجوده په کوم ځای کې ته دا قسم وکړه چې ته په کوم ځای کې موجوده، ته په افغانستان کې که ته په پاکستان کې؟ ته چېرې پاکستان د جب کې د زه ویسټ انډیز کې یم. ته راځې د ما په باره کې پوښتنه کوې، د ما په ګوره که د ما باره کې سوالونه در سره یي شخصي ته راځه، خپل ټول معلومات درکمه. السلام علیکم. زه ته د ما باره کې سوال مه کوه، شخصي کې ټول درته وایم، مهرباني وکړه. را د موضوع باره کې د افغانستان په حالاتو وغږېږه. زه نه کوم ولسمشر یم، نه دفاع وزیر یم، نه کوم بل چارواکی یم چې ته د ما باره کې پوښتنه کوې. ما باره کې د مشکل راز شخصي ته، د قاري صاحب باره کې د مشکل قاري صاحب ته شخصي ته ورسه. دلته موږ د افغانستان په جمهوریت او دیموکراسۍ باندې چې په شرمو شرمېده په دې خبره کوو. څه سوال لرې مهرباني وکړه. د کابل مزدوره اداره 4.5 کیلو غنم بابا یا 15 ډوډۍ بابا، په دې باره کې که څه لرې دغه باره کې خبره وکړه. زنده‌باد. 4.5 کیلو غنم زنده‌باد که 15 ډوډۍ زنده‌باد. 4.5 کیلو ډوډۍ. دغه سړی مبین صاحب فکر کوم دغه سړی کوم سوال نه لري یا سوال کولی نه شي. قاري صاحب دا تانه چې لاندې ده دغه ورور څه نومېږي؟ شیرزاد احمد. مهرباني. شهزاد احمد. شهزاد احمد سلام علیکم. مایک د خلاص کړه وروره. الو مایک د خلاص کړه وروره. ملګرو تاسو لایف شیر کړئ، زه د رپورټونو ته جواب ورکوم. قاري صاحب د موږ لایف خپرونه الحمدلله 10,000 کسانو ته ورسېده. دوی ځکه د موږ لایف خپرونه نشي زغملی. ته په الله یقین وکړه چې 2 ورځې دوی خو موږ خپل کار ته پرېږدي. موږ به نړیوال ریکارډونه ورته جوړ کړو، هم په استدلال کې، هم د خلکو په اکثریت باندې، هم د لایف په زیات شیرینګ باندې. خو دوی هم پوهېږي، موږ پوهېږو چې دوی کوم ځای سوځي. او ان قریب به انشاءالله زه د ارګ له ویب پاڼې نه لایف خپرونه کوم.